می درسکاوی بندول جهالت دی جهالت دی می درسکاوی بندول جهالت دی جهالت دی. سلامونه قدرمنو، دا وخت د کوټي پریس کلب وبخته احتجاج روان دی. په افغانستان کې د نجونو په تعلیم باندې کوم بندیزونه دي د هغې له وجې افغان کډوالو دلته چې دی د کوټي پریس کلب ومخته لاریون کړی دی، احتجاج یې کړی دی. په دې کې تاسو وینئ چې زموږ هغه ماشومې هغه ماشومان چې د لې په کوټه ښار کې کچري ټولوي، کاغذان ټولوي، خپلې کورنۍ ساتي، دوی هم ګډون پکښې کړی دی. دلته ماشومان شته او زموږ دوی خوندې هم پکښې کې دي. له دوی سره خبره کوو چې ستاسو مرام مقصد چی شو کوي. تاسو وکړئ. امروز ما کسی در این جماعه تا که ما تمام زنهای افغانستان در این مسیج بده که اونا تنها نیست، ما کنجریز نه استادی و تا جایی که ما میتونیم ما کمک منی اونا را ما کدز نه استادی غم از اونا غم از ما است. علم کور به کور وارد، علم کور به کور وارد، علم کور به کور وارد. امروز یه احتجاج به خاطر دخترای افغانستان است که پانتون و مکتبشان بسته شده و ما همیشه در کنارشان هستیم. میخواهیم که به خاطر آنها ایستادیم در هر کنج کشور که باشیم. به این خاطر ما امروز یه احتجاج برای انداختیم به خاطر از اینکه دختران افغان، خانم‌های افغان حق تحصیل دارند و حق تحصیل برای همه خانم‌های جهان از صرف افغانستان. این بسیار یک کار بد است که ممنوع کردن دخترای افغانستان از اینکه پانتون نرن و ما را میخواهیم از جهانیان خواهشمند هستیم که دخترای افغان دوباره به مکتب برن، به پانتون برن و به درسای خود ادامه بدن و ما همیشه همراهشان هستیم و مبارزه خواهیم کرد. تشکر. ये पोस्टर उठा के